دی خبر دی د هرات ولایت په زړه کې د افغانستان په کچه د صرافانو تر ټولو لوی پرمختللی او لوړ سوداګریز مارکیټ چې د هرات خراسان زمین په نوم یادیږي په 19 پوړونو کې رغول شوی او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې رسما ګټه اخیستنې ته هم وسپارل شي. دا ستر سوداګریز او مالی مرکز د عصري ډیزاین، پراخو اسانتیاو او پرمختللو معیارونو له مخې جوړ شوی چې نه یوازې به د هرات ښاري ښکلا او رغنیز پرمختګ ته نوی رنګ ورکړي، بلکې د هیواد مالي راکړې ورکړې، سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو لپاره به هم مهم رول ولوبوي. کارپوهان باور لري چې د دې پروژې په فعالېدو سره به د صرافۍ، پانګونې او سوداګرۍ لپاره لا مناسب چاپیریال رامنځته شي چې له امله به یې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو باور هم پیاوړی شي او د اقتصادي ثبات په برخه کې به یو مهم ګام ثابت شي. د یو پرمختللي او سوکاله افغانستان په هیله یو هیله هم دا ده چې په ټول افغانستان کې ورته غټې پروژې پلي شي او هیوادوالو لپاره د کار زمینه او همدارنګه هیواد مو په ځان باسیا شي.